دوه لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه. قطر ته د حکومتي پلاوي د سفر ځنډېدو راز افشا شو او منظور پښتون پاکستانی پوځ ته بیا تازه ساه اخطار ورکړی دی. سلامونه درنو لیدونکو، دا دوه مهم خبرونه په دې مهمه ویډیو کې وګورئ. ټاکل شوی و چې د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی قطر ته سفر وکړي، خو دغه سفر وځنډېد. د راپورونو له مخې ټاکل شوی و دغه سفر نن د جمعې په ورځ وشي، خو د یو شمېر تخنیکي دلایلو له وجې سفر ځنډېدلی دی. د صهیون د معلوماتو پر اساس د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو شمېر هغو طالب مشرانو د نومونو شمولیت چې قطر ته سفر کوي او د هغوی اجازې ته په تمه دي. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر پاتې کېدل او قطر ته د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د وطنو هغو طالب جنګیالیو انتقال چې دا مهال حکومت سره دي. د افغان حکومت د پلاوي د سفر ځنډېدو عوامل ښودل شوي دي. ټاکل شوي و چې مخامخ مذاکرات د شنبې په ورځ پیل او 15 ورځې دوام وکړي، خو د پلاوي سفر ځنډېدو دغه نیټه هم وروسته کړې ده. او همدارنګه بل مهم خبر دا دی چې پاکستاني ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي محسن داور د کوټې هوایي ډګر کې نیولی او له ځان سره یې وړی دی. د راپورونو له مخې کله چې محسن داور غوښتل بلوچستان ته لاړ شي، د کوټې هوایي ډګر کې پوځ هغه ونیوه او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته وړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د پارلمان د یو غړي دغه حالت دی چې آزادانه تګ راتګ نشي کولی، نو په دې ملک کې به د نورو پښتنو څه حال وي. په بلوچستان کې د حکومت پوځي کړنې سمدستي ختمې کړئ. پښتون له پښتنو سره د پوځ چلن غندلی او دا یې د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. محسن داور یو ځل وړاندې هم پاکستاني ځواکونو د تاوتریخوالي کولو په تور نیولی و او 3 میاشتې بندي کړی و. دغه راز منظور پښتون هم زندان تیر کړی دی. شمالي وزیرستان کې د صهیون خبریال اسماعیل داور وایي چې سمدستي پښتون ژغورنې غورځنګ څه نه دی ویلي، خو که هغه تر سبا راخوشي نشي ښایي غورځنګ د ټول پاکستان په کچه لوی لاریون وکړي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. که د منظور پښتون په اړه یا هم قطر ته د حکومتي پلاوي د سفر ځنډېدو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل ښه وخت ولرئ.